نو د قیامت علامتونه دا علامه ده چې جینکۍ او هلکان دا په خپل مور باندې داسې اډر چلی لکه په خپله وینځه باندې چې سړی اډر چلی. ستاسو خیال دی نن او کله کله پکې مور ته داسې م وایي، موږ اورېدلي دي کله کله پکې مور ته داسې م وایي ته خو د سړي لور نه یې وایي. اوس په داسې خوله لعنت پکار دی که نه دی؟ په دغه ژبه ستا لعنت ویل پکار دی چې ته خپل مور ته وې چې ته د سړي لور نه، ته خپل پلار ته وې چې ته د سړي زوی نه. په دغه ژبه لعنت دی چې دغه ژبه باندې دا الفاظ جاری کیږي. پکار دا وه چې تا خدا ویلي وې چې یا الله زما په مور باندې رحم وکړه، زما مور معاف کا. پکار خو داسې وه. نن خلک نوجوان طبقه خاص کر چې هغوی د مغرب د تهذیب نه متاثره دي، د مغرب تعلیم هغوی پر خپلو زړونو کې سم خښ کړی دی، قرآن او سنت ته خبر نه لري. نو چې کله د مور او د پلار خبره راشي نو مور او پلار هغه داسې سپک ګڼي، داسې سپک لکه څرنګه چې خلک حیوانات او سپي دا سپک ګڼي، هغه شانته دې مور او پلار ته سپک ګوري. دا وجه سم ده، وجه هم دغه د دین نه لرېوالی، د دین نه ناخبري، د دین سره ناشناوالی. نو دا چې نبي څنګه ویلي دي هماغه شانته اوس دغه کېږي. دا نوجوان طبقه چې تاسو ګورئ که هلکان دي او جینکۍ دي، دا په کور کې څومره بدماشي نه کوي مور او پلار ته. بیا تاسو په خپله سوچ وکړئ د هغې د عزت خیال یې ساتلی دی، د هغې عزت یې په داو نه دی لګولی، هغې پر ټوله معاشره کې بې عزته کړي نه دي، خو دغه هلکانو دې جینکو بې عزته کړي که نه. لهذا قیامت د علامو یوه علامه بل هغه دا هم ده چې مور او پلار دې نه به خدمت داسې اخیستلی کېږي لکه څرنګه چې د وینځي او د غلام نه خلک خدمت اخلي.